کم مسلمان چې دا غواړي چې ما خپل رب راضي کړي، ما ثوابونه وګټلې، ما ځان د جهنم نه په الله باندې آزاد کړي او ما جنت وګټلې، هغه دغه مېلمه ته ډېر په انتظار او هغه مېلمه دی د رمضان میاشت. هغه میاشت چې سلف صالحینو به شپږ میاشتې د الله نه دا دعاګانې غوښتې چې یا الله مونږ ته رمضان را ورسوه او مونږ ورته ورسوه. شپږ میاشتې به د هغوی دا دعاګانې او شپږ میاشتې به د هغوی دا دعاګانې وي چې یا الله زمونږ نه د روژه زمونږ نه د عبادت قبول کړه. همدغه مبارک میلمه یو څو ورځې بعد راتلو والی دی رمضان. یو څو خبرې به د رمضان باره کې وکړو او ډېرې اهمې خبرې دي که څوک غواړي چې د رمضان داسې تیر کړي چې دی پکې کامیاب شي، دی پکې د جهنم نه آزاد شي، دی پکې جنت وګټي، نو زما دې خبرو له به توجه ورکوئ او زما دا خبرې به د زړه په غوږونو واورئ. د رمضان میاشت ډېره عظیمه میاشت، د رمضان د میاشتې فضایل که بیانې بیا دې کې چې کوم عبادت دی روژه د هغې فضایل دا یو اوږده موضوع ده، خو ما سره صرف یو څو خبرې دي او زه غواړم چې هغه تاسو ته بیان کړم او تاسو یې د خپل زړه ته یا زړونو ته کوزې کړئ. الله رب العزت د دې میاشتې مبارکې وایي شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. رمضان میاش هغه میاشت چې هغې کې قرآن الله وی نازل کړی شوی دی. یوازې د دې میاشتې د فضیلت لپاره دا خبره کافي چې دې کې الله رب العزت هغه نور او هدایت د مخلوق ته هغه رالیږلی دی. قرآن کریم د الله کلام وحی د اسمانونو نه چې ځمکې ته شروع شوي ده هغه په دې مبارکه میاشت کې ده. همدغه میلمه راتلو والی دی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. دا کومه میاشت چې را روانه ده په دې کې بیا یو شپه ده چې هغې ته د لیلة القدر شپه ویلی کېږي. خیر من الف شهر. الله وی د زرو میاشتو نه غوره ده. دا نه دي ویلي چې زرو میاشتو امره ده، د زرو میاشتو نه غوره ده. یعنې یو شپه عبادت کول لکه ته چې زر میاشتې عبادت وکړي یا د هغې نه زیات، ځکه چې الله وی خیر د هغې نه غوره ده. دا کومه میاشت چې را روانه د رمضان د هغه میاشتې چې په دې کې رسول صلی الله علیه وسلم وی د جهنم دروازې بندې شي او د جنت دروازې کولاوي شي او د هغه میاشت چې دې کې شیطانان وتړلی شي او د هغه میاشت چې اواز کیږي چې ای د خیر غوښتونکیه، ای د خیر اراده لرونکیه راځه. مطلب دا موقع ده، دی وخت دی که خیر غواړي که ثواب غواړي او دا اواز کیږي چې ای د شر غوښتونکیه او ای د شر اراده لرونکیه بس که. دا د دې ورځې نه دي، دا د دې وخت نه دی. لوی بدبخت دی هغه چې د جهنم دروازې بند دي او د زور لګولی هغه څه کوي چې هغه جهنم ته د تلو ذریعه ګرځي. دا لوی بدبخت دی. د رمضان میاشت هغه میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت بې حسابه بندگان د اور نه ازادوي. د رمضان میاشت د رحمتونو میاشت ده، د توبې الله ته د واپس کېدو میاشت ده. د رمضان میاشت د دعاګانو، د تلاوتونو، د جړاګانو، د منځونو، د ذکرونو، الله ته د ودرېدو، الله ته د سجدو لګولو میاشت. دغه میلمه را روان دی. یوه خبره هغه دا یاده کوي چې رب العالمین کله هم یو عبادت په موږ لازم کړي که نه
یا یو عبادت منگ تا اوخی وغا مستحبی سنت عبادتی لازم نہیں، یا یو شی زمنگ دا پارا حلال کی یا یو کار، او یا یو کار پا منگ حرام کی یا یو شی حرام کی، نو دا حکمت نخالی نہیں، دا اللہ دا شان سردا نخائی چی اغا دی یو کارو کی او بائی کی دا حکمت نہیں۔ رب العالمین یو نم دے الحکیم، حکمت دا اغا پا کارونو کی دے، حکمت دا اغا پا ویناگانو کی دے۔ اللہ رب العزت چی دا رمضان دا میاش دین دا دومره فضیلت ورکړی دی او بیا په دې کې دغه عبادت مقرر کړی دی چې هغه د اسلام رکن دی، نو دا هسې نه دی، په دې کې ډېر حکمتونه دي۔ رمضان دا میاشت دا یو مدرسه ده، مدرسه د زده کړې ځای ته ویل کېږي، کوم ځای کې یو سړی زده کړه کوي، که هغه دیني علوم او که هغه دنیوي، دې ته په عربۍ کې مدرسه وایي۔ اگر که زمونږ طرفونو ته دا مدرسه ټکی هغه ځای سره مشهور شوی دی چې هلته دیني علوم ښویه کېږي، نور مدرسه هر هغه ځای ته ویله کېږي چې هلته زده کړه کېږي۔ د رمضان دا میاشت دا یو مدرسه ده، د اولنۍ ورځې نه واله د اخرنۍ پورې ته به مدرسه کې ته زده کړه کې۔ یو سړی وایي زه به څه زده کوم دلته، نو ته څه زده کوې به په رمضان کې، او تا ته رمضان څه خو غواړي هغه ته واوره، په یو څو نقاطو کې ته بیانوم۔ اولنۍ دا خبره چې الله رب العزت ته هېڅ ضرورت نشته چې موږ د هغه دپاره ځان وږی کړو او ځان تږی کړو، د هغه له فایده ورکوي، نه هغه له هېڅ فایده نه ورکوي۔ زما او ستا دا عبادتونه دا الله له ذره برابر فایده نه ورکوي، نه د الله په باچایي کې زیاتی راولي۔ زما او ستا ګناهونه الله له ذره برابر نقصان نه ورکوي، او نه ذره برابر د هغه په باچایي کې کمی راولي۔ که موږ عبادت وکړو د ځان سره هم ښه وکړو، او که موږ نافرماني وکړه ځان لم تاوان ورکړو۔ بعضو خلکو ایمان راوړی بیا مدینې ته چې رالو نو بار بار به دا خبره کوله، موږ ایمان راوړی، موږ ایمان راوړی۔ رسول صلی الله علیه وسلم ته به وي موږ ایمان راوړی دی، موږ ګوره جنګ ته ضرورت رانغی او موږ داسې اسلام ته غاړه کېښود۔ صحابه کرامو ته به وي، الله ایتونه راولېږل سورة الحجرات کې، یمنون علیک ان اسلموا، الله وی دوی اثباتنه کوي په تا باندې چې موږ اسلام قبول کړی۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، وی دوی اثباتنه کوي چې موږ اسلام قبول کړی، الله وی ورته ووایي اثباتنه مه کوئ، اثباتنه خو الله کوي چې تا له توفیق درکړی د ایمان۔ الله ته څه ضرورت دی چې زه د سحر نه د ماښامه پورې چې دی نه څه خورم نه څه څښم، خو دا د الله احسان دی چې ما له د دغه عبادت توفیق راکړی، احسان د الله دی۔ دې کې خو فایدې زمونږ دي، دنیوي فایدې هم دي، د آخرت پکې هم فایدې دي۔ اولنۍ فایده، اولنۍ خبره چې موږ زده کوو په رمضان کې هغه ده چې په ځان کې تقوا پیدا کوي۔ تقوا څه ته وایي؟ لنډ تعریف د هغې دا دی چې ته د الله د عذاب او په خپل منځ کې یو دیوال جوړ کړي۔ هغه دیوال جوړیږي په څه سره چې ته وکړې هغه څه چې د څه د کولو د ته الله ویري، او ځان منع کړي د هغه څه نه د څه نه چې الله منع کړی، دې ته تقوا وایي، دا یې لنډ تعریف دی۔ او یو تعریف یې دا دی، دا د بعضو صحابه کرامو نه هم نقل دی او د تابعینو نه هم، وایي ته چې په یو لار روانې او په دې لاره باندې غني پرتي ځای په ځای، نو وایي څه کوې؟ نو جواب دا دی چې زه ډېر په احتیاط باندې ځم، ګورم دلته غنه پرته د دې نه ټوپ وهم، هغه طرف ته شم، کله ښۍ ته کله ګس ته، نو همدغه تقوا ده۔ څنګه دا تقوا ده؟ یعنې ته به داسې ژوند تېرې چې ته به ګورې
دا کار ناروا دی، دې نه به ته ټوپ کې دې طرف ته، دا کار ناروا دی، دې ځای نه به ته اخوا تاو شي، دا کار ناروا دی، دې ځای نه به بل طرف ته تاو شي، دا کار د الله خوښ نه دی، دې ځای نه به بل طرف ته تاو شي. دې ته تقوا وایي. د الله نه یېرېده، د الله نه چې کله یېرېدې نو بیا به ته هغه څه نه کوې د څه نه چې الله منع کړی، او کې به هغه څه چې د څه درته ویلي دي. دا لنډه خبره ده تقوا په باره کې. الله رب العزت قرآن کې وایي یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فرض کړی شوي دي په تاسو باندې الله وایي روژې لکه څنګه چې فرض کړی شوي په پخوانو باندې. ولې دا خبره وکړه؟ یو خو د عبادت ته اهمیت الله موږ ته ښایي چې دا داسې عبادت نه چې صرف یوازې په تاسو دی، دا د پخوا نه را روان دی د روژې د عبادت. نږدې ورځو کې موږ د سورې بقرې په تفسیر کې دې آیت لاندې د ډېرو امتونو باره کې خبره کړې وه چې د هغوی روژه څنګه وه او په څه طریقه وه. نو دا روژې داسې پخوانی عبادت دی. دا نوح علیه السلام په زمانه کې مو هغه وخت کې مو روژه وه، دا صرف په موږ باندې الله نه دی لازم کړي. دویمه الله موږ ته دا خبره ښیي یا د دې دپاره یې کوي چې څوک یې ګرانه ونه ګڼي، نو الله یې اسانۍ راته وایي دا په نورو هم لازم و، یوازې په تا نه ده لازم. کله انسان ته یو کار په دې اسان شي چې ته ورته ووایې چې دا خو هغه پلانې هم کوي، نو سړي ته اسان شي ژر پلانې کوي خو زه هم کوم. نو الله وایي دا خو په پخوانو امتونو باندې هم لازم و، یوازې په تاسو خو نه ده. نو یا الله ولي ته موږ هسې وږي کې، ته موږ تږي کې، ته موږ ستړي کې، حلال خوراک او څښاک را باندې هسې بندې، یا حلال طریقې سره شهوت پوره کول به موږ هسې بندې؟ نه، لعلکم تتقون. الله وایي چې په تاسو کې تقوا راشي. رب العالمین زموږ نه تقوا غواړي چې تاسو پرهیزګاره شئ. اوس موږ سړی وایي چې ما به پوه که زه به بیا هم پوه نه شم، څنګه پرهیزګاره شو؟ پرهیزګاره ګوره ما د تقوا تعریف وکړو چې د څه ته الله د کولو ویلي دي ته به یې کوې، چې د څه نه یې منع کړی هغې نه ومنع کوې. دا ما تا ته وویل تقوا تعریف دی. روژې سره څنګه الله مانه پرهیزګار جوړوي؟ هغه داسې چې رب العالمین تا ته وایي دا شی حلال دی خو مې خوره، ته یې نه خورې. دا د تقوا سره ته عادت کېږي. الله د باندې حلال شی بند کو چې الله بند کو ته نه خورې، دې ته تقوا وایي. الله تا باندې څه کارونه لازم کړو ته یې کوې، حتی ته حد کېښودو چې روژه د دې ځای نه شروع کېږي په دې ځای ختمېږي، نه به ترې مخکې کېږي نه به وروستو کېږي، دې ته تقوا وایي. د الله د احکاماتو خیال ساتل، اهتمام کول، دې ته تقوا وایي. لعلکم تتقون چې په تاسو کې تقوا راشي. سورة الحج کې الله رب العزت د قربانۍ بعض مسائل بیان کړي دي، د اختر د قربانۍ او د حج د قربانۍ. رب العالمین پکې یو داسې خبره کړې ده که موږ پکې سوچ وکړو که نه نو د دې ټولو عبادتونو په مقصد باندې به موږ پوه شو. الله وایي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله ته ګوره ستاسو د قربانیانو د غوښې او د وینې ګورې نه رسي. الله نه غوښې ته ضرورت لري نه د وینې ته ضرورت لري. نو بیا ولې موږ قربانیانې کوو؟ ولکن یناله التقوى منکم. رب العالمین زموږ نه د تقوا غواړي چې هغه راته ووایي چې ته به څاروی حلالې چې ته یې حلال کړي، چې ته پرهیزګار شي. هغه راته ووایي چې څاروي کې دا عیب نه وي نو چې دا عیب پکې نه وي. هغه راته ووایي چې څاروي عمر به داسې داسې وي چې هغه داسې وي. هغه راته ووایي چې دا څاروی به د دې ټیم نه دې ټیم په منځ کې حلالې چې ته یې داسې وکړي چې تا د تقوادار پرهیزګار جوړ شي. دا روژه د دې دپاره ده، روژه د دې دپاره چې په موږ کې تقوا راشي. او بیا که چېرته سورې بقرې تلاوت چې کوو دا آیت چې مخې ته راغی یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، د دې آیت نه بعد الله رب العزت یو څو احکام ذکر کړي دي د روژې سره تعلق ساتي. کله چې دغه آیتونه ختمېږي که نه نو الله وایي کذلک یبین الله آیاته للناس.
الله دغه شان بیانې خپل احکامات خپل آیتونه دی خلکو ته ولي لعلهم يتقون خبر ګوره شروع په تقوا باندې شو او ختم په تقوا باندې شو لوی مقصد د رمضان او د رجوع هغه دا چې زمونږ نه تقوادار جوړ شي زمونږ نه پرهیزګار جوړ شي دا عبادت ډیرو خلکو ته زه ډېر ویم لږ نه ویم ځکه چې ما ته د خپلې معاشرې پته ده زما دا خبره به انشاءالله غلطه نه وي زمونږ په معاشره کې په ډېرو خلکو باندې دا روژه بوج ده او دا تپوسونه به کوي او دا به کله ختمیږي او څو ورځې پاتې شوې او بعضو مسلمانانو ته چې وګورې هغوی استقبال ته هم خوشحاله دي تپوسونه کوي کله به راځي او چې ځي نو هغوی خفه کېږي چې دا مبارکه میاشت زموږ نه روانه ده ولې ځکه چې اصل کې دی پوه شوی دی چې دا روژه د څه دپاره ده خو چې یو سړی پوهه نه اتنګېږي دا واضحه خبره اتنګېږي ځکه چې هغه دا وایي چې سهار نه ماښام پورې ما هسې چې دی خوراک هم بند کړی دی څښاک هم بند کړی دی نو چې هسې مې بند کړی دی خو تنګېږي که نه خو چې کله یو سړی په دې مقصد پوهه دی چې په دې خو زه الله راضي کوم په دې خو زه جنت ګټم په دې خو زه ثوابونه ګټم نو که دا روژه ته ده ته د ماښامه پورې نه د ماسخوتنه پورې هم کړي که نه نو دې پرې نه تنګېږي ځکه چې ده د عبادت خوند څکلی دی عبادت کې خوند خوند دا خوند چې سړی وڅکي که نه نو دی بیا د عبادت د ډېرولو کوشش کوي چې دا خوند ډېر شي څومره عبادت ډېرې دومره خوند ډېرې روژه هغه مدرسه ده رمضان هغه مدرسه ده چې هغه موږ ته تقوا ښیي چې په ځان کې تقوا راولي د الله پرهیزګار بندگان جوړ شي دغه شان رمضان او روژه دا یو مدرسه ده موږ ته پکې یو خبره ښویې کېږي ډېره اهمه او هغې ته ویل کېږي مراقبة الله د الله رب العزت لحاظ کول په دې طریقې سره چې هر وخت ستا په زړه کې دی چې الله معیني او الله زما و نو زه نه کوم هغه څه چې هغه ناروا دي دا په دې رمضان کې موږ ته ښویې کېږي په دې رجوع کې موږ ته ښویې کېږي څنګه هغه داسې کله چې سهار اذان وشي موږ روژې بندې کړو بیا د هغه ماښامه پورې موږ نه څه خورو نه څه څښو حالانکه دا رمضان داسې عبادت دی چې دا ډېر پټ عبادت دی دا روژه د روژې نیول داسې عبادت دی چې ډېر پټ عبادت دی پټ څنګه دی حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی الله وی چې زه بنده له په یو نیکۍ باندې دومره اجر ورکوم دومره ورکوم الا الصوم سوای د روژې نه فانه لی دا روژه د خاص زما دپاره نیولې ده او زه به د دې خاص اجر دله ورکوم هغه زه دته نه یم ښه نو موږ خو ټول عبادتونه د الله دپاره کوو صرف روژه خو موږ د الله دپاره نه نیسو موږ خو ټول عبادتونه د الله دپاره کوو د دې څه مطلب دی علما د دې روایت په شرح کې معنی ده چې د رمضان د روژې د رمضان د روژې یا عام نفلي روژې دا راز دی د بنده او د الله په منځ کې راز څنګه دی که یو سړی په کوټه کې دننه څه وخوري څه وڅښي نو موږ ته څه پته لګي او که یو سړی د دروازې نه شاته شي د دیوال نه اخوا شي او څه وخوري څه وڅښي موږ ته څه پته لګي وګوره موږ یې کوو نه که څوک تاله اوبه راوړي چېرې د اوبو نه ګوټ وکړه نو ته نه او بیا یوازې ناست یوازې یو ستا په کمره کې او ستا په کوټه کې اوبه مخامخ پرتې خوراک مخامخ پروت وي خو ته نه ورنږدې کېږي ښه دې ورته زړه کېږي وږی شوی مې تږی شوی دومره وږی شوی تږی شوی چې د بعضو پکې بلډ پریشر راولېږي د بعضو شوګر کم شي بیا هم ته نه ورنږدې کېږي ځکه چې ته وایي چې الله معیني سبحان الله زمونږ دا ټول جنون یې داسې نه دی یعنې یوازې روژې کې موږ دا وایو رمضان کې چېرې الله معیني نو الله خو موږ هر وخت یې ګوره تربیت دی الله خو موږ هر وخت یې او الله خو زموږ هر وخت اوري
نو ولې بیا ته د رمضان نه مخکې او د رمضان نه بعد په هره ګناه باندې ورځې، په هره نافرماني ورځې، ولې دلته الله ستا نه اوري او تا نه ویني؟ رمضان موږ ته دا خبره ښیي چې ګوره الله تا ویني او الله ستا اوري، نو خیال کوه. دا خبره موږ ته رمضان ښیي او دا خبره موږ منو او خولې وایو په زړه کې هم دا منو چې الله موږ ویني او الله زموږ اوري، خو د دې خبرې اثرات هغه د بعضو په ژوند کې نه ښکاري. څنګه دې اثرات نه ښکاري؟ یو سړی په هره ګناه باندې ورځي، په هره ګناه باندې، نو د دې خبرې څه اثر راښکاره شو په ده باندې؟ او د تقوا او د دیندارۍ خو هله پته لګي چې صرف الله رب العزت تعیني. بس د خلکو په مخ کې تقوا او پرهیزګاري او دینداري کول دا خالص هم کېدی شي او دا د ریاکاري هم کېدی شي. هر چې ستا او د الله په منځ کې کومه خبره ده، دا هغه تقوا ده، خالص تقوا چې دې کې څه شک نشته. هغه حدیث به تاسو اورېدلی، یاد به یې درته چې 7 قسمه خلک به د قیامت په ورځ د عرش د سوري لاندې. یو پکې رسول الله وسلم ذکر کړی دی، وی هغه سړی ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، هغه سړی چې ځان له یوازې ناست دی، الله ورته رایاد شو په ژړا شو. ولې دا یوازې کس ذکر کوي؟ وجه دا دی چې دا یوازې چې سړی ناست وي او ده ته الله رایاد شي او دی په ژړا شي، دې ځای کې د ریاکارۍ څه شک او شبهه پکې نشته. او د ډېرو خلکو په مخ کې ناست او جاړي، نو دې کې کیدی شي شتي، کیدی شي د خالص ته الله دپاره کوي او کیدی شي خلکو ته یې ښیي. خو چې د شپې په توره تیاره کې یوازې ځان له ناسته، نو دی چا ته ښیي؟ خو الله ته یې ښیي که نه، او د الله دپاره لګیا دی. روژه موږ ته دا ښیي چې ګوره یاد ساته الله تعیني، الله ستا اوري. او د منافقت دا صفت به په ځان کې نه راولو چې د خلکو نه حیا کو او د خلکو نه ځان پټو او د الله رب العزت قدر نه کو، د الله رب العزت لحاظ نه کو چې کله موږ یوازې شو. او دا صفت الله د منافقانو ذکر کړی دی په سورة النساء کې. الله وی یستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. الله وی دوی ځان پټي، الله وی دوی حیا کوي د مخلوق نه او ځان نه پټي او حیا نه کوي د هغه الله نه، وهو معهم چې هغه دوی سره دی، مطلب دوی ایني، د دوی اوري، د هغه نه حیا نه کوي. بعض وایي چې که زه دې کمره کې یوازې شوم یو بس خبره ختمه شوه. نه، الله خو دې ایني کوي. وګوره دا ډېره د یېرې خبره هم ده چې څو پورې مخلوق ستا خوا کې و ته ناروا کار نه کو، خو چې کله صرف الله شو بیا دې وکړو، والعیاذ بالله دا بین د دې کار نه راځي او داسې ښکاري لکه ده ته چې دا مخلوق د خالق نه ګران دی او د دوی قدر کوي. دا به مخکې نه کوي، خو چې کله دی یوازې شي د الله سره بیا یې کوي. روژه موږ ته دا ښیي چې ګوره هر وخت به دا خبر مخې ته ساتي چې الله تعیني، الله ستا اوري. یو ګوټ اوبه څه چل دی وي ویسکه که نه، نه، چل دا دی چې الله ما ویني. شونډې به یې وچي، شونډې به یې چودلي، شونډې به یې پاڼې نیولي د څه د لاسه د لوږې او د تندې د لاسه، او ښه ګرمي به د یو ګوټ اوبه نسکي. ولې؟ ځکه چې الله ما ویني. که دا زمونږ ټول ژوند موږ داسې کړی که نه، نو موږ به د هر قسمه ګناه نه چې د هغه وساتلی شو، او د هر قسمه ګناه نه به موږ ځان لرې کوو چې یاره الله ما ویني او الله ما اوري. په دې نصیحت باندې یا په دې خبره باندې موږ ډېرې زیاتې خبرې اکثر د ملګرو ته کوو. وجه دا چې دا هغه نصیحت دی که نه چې دې ته زه ته موږ هر وخت ضرورت لرو، هر وخت موږ دې ته ضرورت لرو، خصوصا د کله نه چې دا انټرنیټ او دا میډیا او دا عامه شوي ده، هر سړي په جیب کې موبایل پروت دی. زم چې دا نصیحت تاسو په دې زړه باندې ولیکئ چې الله تعیني او الله ستا اوري په هر ځای کې چې په هر ځمکه باندې چې
او کاغه ځوان دی که بوډا دی او کاغه نارینه او کاغه زنانه ده. رمضان موږ ته بله دا خبره ښیي درېیمه چې موږ ټول الله ته محتاج یو، موږ غریبانان فقیران یو د الله په مخ کې. څنګه روژه موږ ته دا خبره ښیي، څنګه رمضان موږ ته دا خبره ښیي؟ هغه داسې یو طریقه هغه ده، په دې طریقې سره موږ ته ښیي چې د سحر نه د ماښامه پورې څوک داسې نشتی د چا دا طاقت او زور نشتی چې دا حکم بدل کړي. چېرې سحر نه مازدیګره پورې روژه شوه، یا د سحر نه د ماسپښینه پورې روژه ده، یا داسې کار به وکړو چې شپې ته به واړو. چېرې د شپې به روژه نیسو که شپې خلک نه اوده پراته یو، دا موسم هم برابر د زور او طاقت په هېڅ چا کې نشته. ورسره دا خبره یاده کړه که الله رب العزت دا رزق په موږ باندې بند کړو، لکه څنګه چې سورة الملک کې الله دا خبره ذکر کړې ده، وایي که زه دا رزق بند کړمه نو څوک داسې شتي چې تاسو له دا رزق درکړي زما نه علاوه. رمضان موږ ته دا خبره ښیي چې موږ د الله په مخ کې فقیران محتاج خلک، او څنګه به موږ الله ته محتاج نه یو، او څنګه به موږ د الله په مخ کې غریبانان نه یو، او موږ د هغه مخلوق یو، موږ د هغه بندګان یو. الله دا خبره په سورة فاطر کی ذکر کړی ده، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. الله وی اے خلقو یا ایها الناس، تاسو ټول الله ته محتاج یې، الله په مخ کې غریبانان یې، فقیران یې، کمزور یې، او الله بې پروا ذات دی، غني دی، بې پروا دی، نه موږ ته ضرورت لري نه زموږ د عباداتو ته ضرورت لري، او هېڅ ته هم ضرورت نه لري. رب العالمین د هغه په مخ کې عاجزي موږ خو یو د الله ته محتاج، خو که موږ دا محتاجي راښکاره کړو دا د الله ډېره خوښه ده. دا ورسره یاد ساتئ، د الله په مخ کې عاجزي کول، الله ته عاجزي کول، هغه دقه دی چې ته د الله بندګي وکړي. بعض خلک د دې ډېر اوږده اوږده تعریفونه بیانوي چې د الله په مخ کې عاجزي کول څه مطلب دی. لنډ تعریف یې دا دی، هر قسمه عبادت چې ته کې درته عاجزي کوي. څنګه عاجزي ده؟ لکه اوس الله ماته ویلي چې ته به د ماسخوتن لمونځ کوې، او زه د ماسخوتن د لمانځه نه را روان یم، او خپل کارونه پرېږدم، او خپل بچي پرېږدم، او کور پرېږدم، او کاروبار پرېږدم، او مزې او چرچې پرېږدم، او را روان یم، او کیدای شي بیمار هم یم، او کیدای شي طبیعت مې ښه نه، او کیدای شي موسم ښه نه، او بیا هم را روان یم. یو سړی و چې په دې کې څه عاجزي ده؟ ته څه عاجزي په دې کې دا ده چې کله د هغه رب حکم راغی نو ما سره دویمه لار بله نه وه، زه رالم حقه مانځه ته د الله هغه حکم ته مې غاړه کېښوده، دې ته وایي عاجزي کول. یعنې دا خبره دې سړي راښکاره کړه چې او یا الله چې ته راته څه ووایې زما څه مجال نشته چې زه د هغې نه اخوا دېخوا شم، ځکه چې زه تا ته محتاج یم، زه ستا بنده یم. رمضان موږ ته دا خبره ښه، د نور د ډوبېدو نه یو منټ مخکې څوک روژه ماتولی شي؟ نشي ماتولی. او د سحر د راختو نه یو 10 منټه یو 15 منټه څوک دا خبره لیټ کولی شي چې زه روژه به وروسته بنده کړم. ما یو ورځ حج کې دې خبرې ته سوچ کوو د عرفات په میدان باندې، کله چې دا نور ډوبېدو والو او دا خلک وتو روانېدو مزدلفې ته، نو نور لا ډوب شوی نه و، دا خلک په دې باډر ولاړو بلکل حدودو باندې، د عرفات حدود چې به کوم ځای ختمېږي په دې ځای ولاړ، او هېڅ تم ضرورت نه و، هېڅ زور تم ضرورت نه و چې څه زور ای چې دا خلک منع کړي، دیوال ورته ووایه، نه دیوال میوال ته ضرورت نه و، دغه شان دا خلک ولاړ. ما دغه ټیم کې دې خبرې ته سوچ وکړو، ما د عرش والا رب څومره زور دی چې ویلي دي چې د نور د ډوبېدو نه مخکې نشي ورته، څوک دې ته وځي. دا هغه بندګان دي الله ته محتاج. حالانکه
نور د ډوبېدو نه یو منټ مخکې 2 منټه مخکې سړی دې کې څه دي چل دي کې دا دی چې څوک زمونږ رب دی کوم چې زمونږ مالک دی هغه یې نه بځي نه دیوال شتي نه زنځیرونه شتي نه راته څه اوسپنې چوري نه راته هتکړۍ چوري حکم د هغه دی او موږ د هغه بندګان خو چې څنګه دا نور ډوب شو که نه دا مخلوق چې کوم روان شو تا د الله زور او طاقت دی او په دې کې موږ ته دا خبره راښکاره کوي چې ګوره تاسو کمزور یې تاسو ماته محتاج دغه شان رمضان کې الله موږ ته دا خبره ښیي چې تاسو ګورئ روژه کې الله دا خبره موږ ته ښیي چې تاسو ماته محتاج یې تاسو کمزور یې رمضان هغه مدرسه ده او روژه هغه مدرسه ده چې موږ ته دا خبره ښیي چې په غریب باندې به شفقت او مهرباني کې په محتاج باندې به شفقت او مهرباني کې یو سړی به دا وایي چې رمضان دا خبره موږ ته کوم ځای کې ښوري ده او روژې کوم ځای کې ښیي هغې تا ته داسې ښیي چې د سحر نه د ماښامه پورې د یو څو ګنټو کې زمونږ څه حال شي او بیا خصوصا دا کوم چې د روژو سره نه عادت وي د په لږ ساعت کې چې دی کله روژه سر ته خیږي او کله خپو ته راکوزي او سره عادت نه یعنې کوم سړی چې د نفلي روژو سره عادت شي که نه نفلي روژې نیسي نو د ده طبیعت دومره نه خرابېږي ځکه دې سره عادت خو دا چې یو سره عادت نه وي یو کله وي دماغ مې خراب دی او کله وي روژه سر ته ختلی او کله وي راکوزی شوی سوچ وکړه په دې لږو ګنټو کې د ده دا حال شو دا کم خلک چې غریبانان دي او په میاشتو میاشتو ته خوراک نه میلاوي ورځې پې تېرې شي شپې پې تېرې شي د هغوی سره د خوراک او څښاک څه نه هغوی به څه حال دي الله رب العزت غواړي زموږ نه دا چې موږ دا خبره محسوسه کړو نو چې دې محسوسه کړه یو خپه په خپه باندې واچوه بیا چې دې محسوسه کړه نو بیا به ته کوشش کوې چې د دغه خلکو سره مرسته وکړي د دغه خلکو سره ودرېږي او ځکه حدیث کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم سخي و سخاوت د رسول صلی الله علیه وسلم صفت دی په رمضان او غیر رمضان خو بیا رسول صلی الله علیه وسلم په رمضان کې د دې تیزې سیلې نه زیات هم چې دی سخي و دلته یو فایده دا یاده کوي ولې دا سخاوت په رمضان کې ډیر شي ځکه چې رمضان کې سړی دا خبره ډیره محسوسوي چې د دې محتاجو خلکو به څه حال یوه او بله دا چې هلته دا موسم د نیکیانو ګټلو دی د جنت دروازې کولاو دي نو ځکه سړی ډېر کوشش کوي که خیال هم کړی هر سړی په دې منډه کې چې ته ډېر بدبخته وایي چې هغه په دې منډه کې نه هر سړی په دې منډه کې چې زما د لاسه چېرته معمولی خیر چېرته د روپۍ څه شی د خوراک یا د څښاک دا چاته ورسېدی د هر سړي دا کوشش او که پیسې پکې نشي لګولی نو منډه وهي لګیا دی په لاس او خپو لګیا دی څه کار کوي خو چې یو چا ته څه ورسي ولې ځکه چې یو وجه دا ده چې دی دا محسوسوي چې سړي روژې نیولي نو په ده باندې څومره تکلیف وي ده ته څومره سخت دی نو رمضان موږ ته دا ښیي چې خوا او شا کې چې کوم غریبانان دي که نه ستا په کلي کې ستا په علاقه کې ستا په خپلوانو کې د دوی تپوس کوه